سلامونه او نیکې هیلې. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب کړئ او تازه او نوي پیغامونه ځان خبر کړئ. اردوغان لویدیځ یو ځل بیا صلیبي جګړې پیلول غواړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې له لوري د پیغمبر علیه السلام په شان کې د سپکاوي کارټون خپرولو په غبرګون کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د اسلام سپکاوی کوي او غواړي چې یو ځل بیا صلیبي جګړې پیل کړي. د رویټرز خبري اژانس دا راپور له مخې ولسمشر اردوغان د خپل واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني وکیلانو ته په وینا کې وویل چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې د سپکاوي په غبرګون کې راپورته کېدل د مسلمانانو د عزت مسله ده او انقره په دې اړه اوږده مبارزې ته تیاره ده. د فرانسې پر ضد په اسلامي نړۍ کې د کرکې او غضب لړۍ یو ځل بیا وروسته تر هغې پیل شو چې یو متعصب ښوونکی د چارلي ابدو مجلې خپور شوي کارټون په ښوونځي کې زده کوونکو ته وښود او وروسته یو مسلمان زده کوونکی له ښوونکي سره سر پرې کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د توهین کوونکو کارټون دفاع وکړه او ورپسې په اسلامي نړۍ کې د فرانسې پر ضد د کرکې او غضب لړۍ پیل شوه. په ګڼو هیوادونو د فرانسې پر خلاف مظاهرې پیل شوې او له فرانسوي توکو سره د پریکون غوښتنه وشوه. په اسلامي نړۍ کې د ترکیې ولسمشر تر ټولو توند غبرګون وښود. خپل فرانسوي سیال ماکرون یې د دماغي ناروغ او د اسلام دښمن وباله. په ځواب کې د چارلي ابدو مجلې د ولسمشر اردوغان کارټون هم خپور کړ. ترکي چارواکي د ولسمشر اردوغان د کارټون خپرول په غبرګون کې چارلي ابدو مجلې بد اخلاقه او بې تربیه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د دې مجلې پر خلاف به ډیپلوماټیک او قانوني ګامونه پورته کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقرې کې د فرانسې سفارت شارژ دافیر احتجاج ورغوښتی و. اردوغان ویلي ما کارټون نه دی لیدلی ځکه زه پوهیږم چې د داسې بد اخلاقه کارټون کتل هم غلط کار دی او پر ځای د دې چې پر شخصي کارټون خوا بده کړم زموږ هڅه په د پیغمبر علیه السلام د شان دفاع وي. د فرانسې ولسمشر ویلي دوی به د هغه په وینا د سخت دریځو اسلامي نظریاتو د مخنیوي هڅه وکړي او په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اندونیزیا، ترکیې، بنګلادیش، عراق او موریتانیا کې خپلو اتباعو ته د احتیاط کولو امر کړی دی. دا و د نننۍ راپور. د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ.